عیسی خپل شاګردانو ته وویل هر څوک وسوسه کیږي چې ګناه وکړي خو افسوس د هغه چا په حال چې د ګناه کولو د رامنځته کېدو سبب کیږي د هغه دپاره به دا ښه وي چې د ژرندې پل ورته په غاړه کې واچول شي او دریاب ته وغورځول شي له دې نه چې د دې خلکو څخه چې د ماشوم په شان په ما باندې ایمان لري د کم یو د ګناه کارولو سبب شي پام کوئ که چیرې ورور دې در سره بدي وکړي نو هغه ورټه او که توبه وباسي نو ویې بخه او که هغه د ورځې 7 ځلې در سره بدي وکړي او هر ځل راشي او درته ووایي چې زما توبه ده نو هغه وبخه رسولانو عیسی ته وویل زموږ ایمان قوي کړه عیسی وویل که چیرې تاسو د شړشمو د دانې په اندازه ایمان لرلی نو تاسو کولی شول د توت دې ونې ته ووایئ چې له بیخه راوځه او په دریاب کې راشنه شه نو هغې به ستاسو خبره منلې وای فرض کړئ په تاسو کې کوم څوک نوکر لري چې قلبه کوي یا پسونه ساتي کله چې هغه د پټي نه راشي آیا بادار به ورته ووایي چې زر راشه کښېنه او ډوډۍ وخوره هېڅکله نه د دې په ځای به هغه ته ووایي ما ته د ماښام ډوډۍ تیاره کړه ملا دې وتړه او تر څو پورې چې زه ډوډۍ خورم زما خدمت کوه له هغې وروسته کولی شي چې خپله ډوډۍ وخوري آیا بادار به د هغه نوکر څخه چې د هغه امر یې په ځای کړی دی مننه نه وکړي او په همدې ډول کله چې تاسو هم خپل ټول کارونه چې درته حکم شوی دی سرته ورسوئ نو ووایئ موږ نوکران د شاباسي وړ نه یو موږ یوازې خپله وظیفه سرته رسولې ده کله چې عیسی اورشلیم ته تللو نو د جلیل او سامرې ترمنځ په پوله تیر شو هغه یو کلي ته د ننوتلو په وخت کې د 10 تنو سره چې د جزام په ناروغۍ اخته وو مخامخ شو هغوی لرې ودرېدل او په لوړ اواز یې نارې کړې ای عیسی باداره په موږ رحم وکړه عیسی هغوی ته وکتل او ورته وویل لاړ شئ او خپل ځانونه کاهنانو ته وښایئ څنګه چې هغوی روان شول نو پاک او روغ شول کله چې په هغوی کې یو تن ولیدل چې روغ شوی دی نو بیرته راوګرځېد او په لوړ اواز یې د خدای ثنا وویله هغه د عیسی په پښو کې پریوت او د هغه څخه یې مننه وکړه دا سړی یو سامري و عیسی وویل آیا ټول 10 تنه پاک او روغ نه شول نو بیا هغه نور 9 تنه چیرته دي آیا له دې پردي سړي پرته بل څوک نه و چې بیرته راغلی وی او د خدای ثنا یې ویلی وی عیسی هغه سړي ته وویل پاڅېږه او لاړ شه خپل ایمان ته روغ کړې